چې هر علم کې کمال لرلو په حقیقت کې قلندر استاز د وفات کال یې بیانات کې وایم دانا عالم نقاد قادر استاز. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن د یو نوي ټاپک سره حاضر یم. نن لږ شانته کې روایت ماتو روایت شکنی کوو که نه. په تېره ویډیو کې انورزیب صاحب کمنټ کړی چې په ابجد باندې یو ویډیو ریکارډ کړي، نو دا ویډیو خصوصا د هغوی دپاره ریکارډ کوم او نور چې هم څوک ترې استفاده اخیستی شي هغوی دې استفاده ولي. نننی ټاپک زموږ دی ابجد، علم ابجد یا د ابجدو حساب او زبور او بیانات. دا څه ته وایي؟ نو په دې باندې به نن زموږ یو مخصوص ټاپک دی او دا خصوصا چې څوک اردو لیټریچر وایي، د اردو سټوډنټان یا د پښتو سټوډنټان وي، نو د هغوی لپاره د فارسي سټوډنټان وي، د هغوی لپاره دا ویډیو ډېره زیاته مهمه او مفیده ده. کله چې الف بې تورې نه و او انسانانو له لیکل لوستل نه ورتلل، نو د هغوی نه مخکې به دوی خپل اظهار چې و د داخل چې کوم د دوی جذبات دي، د دوی چې په زړه کې سره راتلل، د دوی چې کوم سوچ و هغه چې به بل ته رسو، نو هغه به دوی په تصویري رسم الخط کې یو بل ته هغه پیغامات لیږل او یو بل به په هغې باندې پوهه کوو او د هر تصویر به خپل مفهوم او د هغې مفهوم تعلق به د تصویر سره و، لکه هغه تصویر به براه راست یو مفهوم مونږ ته ښودو. بیا د هغې نه بعد تقریبا 60 قبل از مسیح کې په 60 بي سي کې په دغه دور کې بیا ابجدي رسم الخط راغلی، الف بې تورې دا دریاب شو او موږ دا ویلی شو چې ابجدي رسم الخط چې دی نو دا په 60 قبل از مسیح کې دا ایجاد شو. نو د هغې نه بعد بیا الف بې ت دا تورې چې دا میدان ته رال او انسانانو او دا خبره یاد ساتئ چې د ابجدي رسم الخط تعلق براه راست د مفهوم سره نه دی، بلکې دا د اوازونو په ذریعه باندې خپل مفهوم بیانوي. لکه مثال په طور باندې موږ وایو الف، نو د الف ځان له یو اواز دی، نو د هغې خپل یو علامت دی. لکه موږ داسې ووایو اواز دی آ چې له تالونه راوځي، نو د آ لپاره علامت دا دی آ. د ده نوم دی الف، نوم یې څه دی؟ الف. د ده اواز څه دی؟ آ. نو دې علامت ته موږ وایو موسوم. دې ته څه وایو؟ موسوم. او دې ته څه وایو؟ دا دی نوم یا اسم. او دا خبره یاد ساتئ چې د هر علامت اواز چې کوم دغه دي علامتونه دي، لکه موږ وایو با، نو د با علامت دا دی، د ده نوم څه دی؟ با. نو دا خبره یاد ساتئ چې هر موسوم په اسم کې دا په ابتدا کې موجود وي، لکه بی په با کې په ابتدا کې موجود ده. نو دارنګې ټول حروف داسې دي که نه، څومره چې حروف دي هغه هم په دغه طریقه باندې دي. موږ اوس راځو زبور او بیانات ته. زبور څه ته وایي؟ څومره چې اسماء حروف دي، مثال په طور باندې موږ به والو الف، الف با، مثال په طور باندې موږ به واخلو جیم. دا اسماء حروف دي، مطلب د حروفو نومونه دي، اوازونه نه، دا نومونه دي. د الف د ده اواز دی آ، د ده نوم څه دی؟ الف. د بی اواز څه دی؟ با، د ده نوم څه دی؟ با. ټیک شو. دارنګې د جیم علامت چې دی هغه داسې دی جیم، خو د ده نوم چې دی هغه دی جیم. ټیک شو که نه؟ اواز یې څه دی؟ ج. اواز یې ج او آ، جا د ده اواز دی. نو دارنګې دا څومره چې اسماء حروف دي، په دې کې چې دا کم اولنی حرف دی، موږ ذکر خطا په الف کې، الف اسم دی، په دې کې چې دا کم وړومبی الف دی، دې ته وایي زبور. زبور دې ته وایي. او دا کم باقي چې پاتې شو دا لام او پی، نو دې ته په شریکه د لام او پی ته څه وایي؟ بیانات. د څه وایي؟ بیانات. دې ته بیانات وایي. یعنی اسماء حروف کې چې کوم وړومبی حرف دی هغې ته زبور وایي. تاسو شارټکټ دا ویلی شئ چې زبور څه ته وایي؟ زبور دې ته وایي په اسماء حروف کې
اسماء حروف کې وړومبي حرف ته زبر وایي. لکه مثال په تور باندې موږ راوالو مثلا څه الف. په دې الف اسم کې دا کوم لومبي الف چې دی دا زبر دی. یا موږ راوالو با. په دې با کې دا کوم بی چې دا دا اولنی حرف دې ته پکې زبر وایي. یا موږ راوالو جیم. نو په دې جیم کې دا وړومبی کوم جیم چې دی دې ته څه وایي دا زبر. په اسماء حروف کې چې کوم وړومبی حرف وي هغې ته زبر وایي. او په اسماء حروف کې چې کوم باقي پاتې شي لکه مثال په تور باندې په الف کې لام او فی باقي پاتې شو نو د لام او فی ته به څه وایي لام او فی ته وایي بینات. په با کې چې کوم الف پاتې شوی دی ته څه وایي دې ته وایي بینات. په جیم کې چې کوم ی او میم پاتې شوی د اخره کې دې ته څه وایي دې ته وایي بینات. زما یقین دی چې تاسو به په زبور او بیانات پوه شوي څومره چې اسماء حروف دي په هغې کې وړومبي حرف چې کوم دی هغې ته زبور وایي او کوم باقي چې پاتې شي که یو پاتې شي که دوه پاتې شي بیا د حروفو قسمونه دي هغې ته موږ ملفوظي او مسروري او ملبوبي دا مختلف حروف دي هغه ته وایو. خو چې یو پاتې شي اخره کې مثال په توګه د یو پاتې شو دې ته به بیانات وایي. په دې کې دوه پاتې شو په دې کې دوه پاتې شو نو دې ته بیا بیانات وایي. او وړومبي حرف ته څه وایي د اسماء حروف هغې ته وایي زبر ورته وایي. بیا داسې ده چې دا زبر چې دی زبر دې ته بل نوم وایي جملې صغیر. دته څه وایي جملې صغیر. جملې صغیر ورته وایي. او یا ورته څه وایي یا ورته ابجد وایي. ابجد دا خبره ذهن کې ساتئ جملې صغیر یا ابجد. زبر ته زبر چې دی دې ته جملې صغیر وایي. او بیانات ته څه وایي بیانات ته دې ته وایي جملې وسیط. جملې وسیط دې ته وایي. او زیاتره تاریخونه چې زموږ څومره تاریخونه په مرثیو کې یا په دې قصیدو وغیره کې نقل شوي دي څومره تاریخونه بیان شوي دي نو دا زیاتره یاد ساتئ دا په زبر کې بیان شوي دي. بعضې ځای کې په زبر کې زیاتره په زبر کې بیان شوي دي او ډېر لږ په بیانات کې بیان شوي دي. بعضې نیم ځای کې پکې په زبر او بیانات دواړو کې ډبل مثال په طور باندې موږ داسې ډبل بیان شوي دي. لکه موږ ووایو د دغه د مرګ تاریخ یاد کړو چې د کاظم خان شیدا چې دلنظیر د کاظم خان د مرګ تاریخ شو. دلنظیر د کاظم خان د مرګ تاریخ شو. دلنظیر دا یو د کاظم خان د مرګ تاریخ شو. د کاظم خان د مرګ تاریخ شو. دا خبره یاد ساتئ دا چې کله موږ په زبر کې بیانو نو دا اولنی دال دی دا حرف نو داسې دال دا دال شو. دویم لام دی لام. دویم څه دي نون. دا بل ورپسې زی زوا ورته وایي که نه. او دا بل څه دی یې ساري یې ده خو یا. او دا بل څه دي را. نو چې کله په زبر کې موږ تاریخ بیانو نو موږ به د دې اسماء حروف نه دا اولنی راخلو دا یې دال. دلته به صرف دا دال د دې کوم دغه چې دی عدد چې دی د دې هر یو حرف خپل یو عدد دی خپل ویلیو د خپل نمبر دی دا نو هغه به راغلو. دلته به صرف دال راغلو. دې کې به څه راغلو دې کې به لام راغلو. په دې کې به صرف نون راغلو. په دې کې به صرف دغه زوی به راغلو. په دې کې به دا یې او په دې کې به دا ری راغلو. که فرض کې بیا موږ تاریخ په بیانات کې بیانو نو د اولني نه علاوه د الف لام به راغلو بیانات کې بیانو. که فرض کې دلته نون خبره کوو د لام نو دا اولنی به برید زبر بیانات د اخري دوه دال به برابر د ده ویلیوګان به جمع کوو د ده چې کوم قیمتونه دي عدد دی به جمع کوو. او بیا چې کله دا راغلو دې کې به د وو د نون جمع کوو د بیانات. په دې کې به د الف جمع کوو. دې کې چې کوم الف پاتې دی اخري او په دې کې چې کوم اخر پاتې دی به جمع کوو. که تاریخ په زبور کې بیان شوی اولنی به جمع کوو او که په بیانات کې بیان شوی نو اخري به جمع کوو. او که په زبور او بیانات دواړو کې بیان شوی نو بیا به دا دواړه را جمع کوو.
دا ټول به راجمع کوو، دا ټول ویلیوز به راجمع کوو، دال به جمع کوو، الف او لام دا به جمع کوو. فرض که لام دی نو د لام الف میم، لام د اسم چې دی د اواز خو لا، خو د نوم څه دی لام، نو لام الف میم دا درې واړه به راجمع کوو. نو دا بیا په زبر او بینات دواړو کې راجمع شي. لکه مثال په تور باندې یو قطعه ده چې په هغې کې د قلندر صاحب د وفات کال په زبور او بیانات دواړو کې بیان شوی دی که نه. لکه مثال په تور باندې قطعه داسې ده: تا پښتو ژبې له ډېر څه دي ورکړي، په پښتنو کې وي خوشبخت عالمه، کال د زبور او بیانات کې وایم، لاړې اخر ای د خپل وخت عالمه. دلته ویل شوي دي کال د زبور او بیانات کې وایم، مطلب دا چې کوم کال بیان شوی دی نو دا په زبور او بیانات دواړو کې بیان شوی دی. لاړې اخر ای د خپل وخت عالمه، نو دلته کې د خپل وخت عالمه دوی ورکړي دي د خپل وخت عالمه، وخت عالم، وخت عالمه، او دا بیا په کامو کې بند شوی دی، دا کوټیشن دی. نو دا د هغه د مرګ تاریخ دی. په دې کې چې موږ بیا د هغه د وفات تاریخ راوباسو نو دا واو دی، دا خا دی نو خا او الف دواړه به جمع کوو، تا دی نو تی او الف دواړه به جمع کوو، عین که نه نو دا به جمع کوو، الف به هم جمع کوو، لام دی نو لام الف میم به جمع کوو، او فرض که دا میم دی نو لکه فرض که دا واو دی، واو دا دی خا، نو خی او الف د دې ټول ویلیوګان به جمع کوو. عین دی نو عین هی نون دا درې واړه به جمع کوو، او الف دی نو الف لام فی دا به جمع کوو د الف په ځای. فرض که دا لام دی بیا عالمه، نو په لام کې به لام الف میم دا به جمع کوو، او دا ها ده نو ها کې به ها او الف دا جمع کوو. ټیک شو دې ځای پورې زو مخکې ټاپک. اوس موږ ساده لفظونو کې دا زده کوو چې ابجد به څنګه زده کوو. لکه مثال په توګه یو قصیده ده، یو مرثیه ده، په یو مرثیه کې د چا د وفات تاریخ دی یا د چا د پیدایش تاریخ دی، په یو نظم کې هغه به موږ څنګه راوباسو. که نه یو قطعه چا ویلې د چا د وفات باندې، د چا په مرګ باندې، د هغې نه به په ابجدو کې بیان شوي هغه به څنګه راوباسو. نو دا خبره یاد ساتئ چې د عربۍ ټوټل حروف تهجي چې دي هغه دي 28. څومره دي؟ 28 اتیش دي. او دغه اتیش حروف تهجي هغوی په اتو ګروپونه دي نه جوړ کړي، اته کیټیګریز دي جوړ کړي دي، اته کلمې دي. هغه اته کلمې زده کړئ، او د هرې په هره کلمه کې بیا حروف دي، او د هر حرف خپله ویلیو ده، خپل قیمت دی، نو هغه زده کړئ. او یو سوال بل زده کړئ، تاسو خیال کړئ په دې پیپرو کې راځي که نه، سوال نمبر الف، سوال نمبر ب، سوال نمبر جیم، سوال نمبر دال. داسې نه راځي چې الف نمبر سوال، ب نمبر سوال، بیا ب ت س، داسې نه راځي. دا ولې نه راځي؟ الف بی جیم دال ابجد، دا هغه ابجد هغه خبره ده، ابجد هوز هوتوي. نو دغه ځینې کوم ټوټل حروف تهجي د عربۍ څومره دي؟ 28 حروف تهجي دي، دا په اتو کلمو کې تقسیم شوي دي. نمبر 1 دا ابجد، دویمه څه ده؟ هوز، درېیمه ابجد هوز هوتوي، بیا کلمن، ابجد هوز هوتوي کلمن، بیا صافس، صافس سین عین فی او صاد، صافس، بیا قرشد، قابری قرشد، قرشد، ابجد هوز هوتوي کلمن، صافس قرشد، وبیا سخز سی خی او زی زال، سخز، وبیا دوزخ، دوزخ، دوزخم، دوزخ، غین دی، دواد زوی غین، دوزخ. نو دا شو 1 2 3 4 5 6 7 8 ټوټل حروف تهجي په اتو کلاسونو کې اته کلمې ته جوړې کړې دي. دا کوم سوالونه چې پیپر کې راځي هم په دې حساب راځي: الف نمبر سوال، ب نمبر، جیم نمبر، ه نمبر، و نمبر، ز نمبر، ح نمبر سوال، ت نمبر، ی نمبر، کاف لام میم نون. نو په دې طریقه باندې دا د ابجد او حساب د ذکر داسې راغلي. نو تاسو یاد ساتئ دا موږ ویډیوګان په اسانه طریقه ورکو. طریقه دا ده چې اول به ولیکي الف، بیا به ولیکي ب، بیا به ولیکي جیم، بیا به ولیکي دال. خو دا یاد ساتئ چې دا غزبر دي، ښه بیانات نه دي.
زه ورته مونږ ویل دې ته ابجد وایي. الف ب جیم دال دا ابجد شو. بیا به ولیکو هی، بیا به دلته ولیکو واو، بیا به څه ولیکو زی، دلته به ولیکو څه هی، بیا به څه ولیکو توی، بیا به ولیکو یې. دلته کې بیا کلمه د نمبر دی، بیا به ولیکو کاپ، بیا به څه ولیکو لام کلمن، بیا به میم او بیا به نون. دلته بیا څه ولیکو، دلته به ولیکو سین، بیا څه دي عین، بیا څه دي فی او بیا څه دي سواد. دلته څه دي قرشد، قاف ری شین توی تی ساری او سخز سی خی زال او دوزغ دی دوزغ به دلته راولي، دا به دلته خیر دی ولیکو هم زه کم دی بخښنه غواړم. دواد زوی او بیا غین. ترتیب به داسې ویلیو به څنګه ورکوو، نمبر عددونه به څنګه ورکوو. عدد به داسې ورکوو چې اول به شروع وکړو د 1 نه ور د 10 پورې به لاړ شو. اولنی ویل د دې به قیمت ورکړو دا الف 1 نمبر دی. ونه د ویلیو به شي 1 د 2 د 3 د 4 د 5 د 6 د 7 د 8 د 9 د 10. چې 10 ته ورسېدو بیا به داسې کار وکړو چې د 10 نه خو بیا حساب د هیئ ته وړي. 10 د دې ویلیو 10 شو، بیا به شي 20 30 40 50 60 70 80 90 100. چې 100 ته ورسېدو بیا به د 100 نه بعد 200 300 400 بیا به سیکړې ته وړو. نو دا مې 100 شو، نو بیا به 200 300 400 500 600 700 بیا به شي 800 900 1000. بس چې 1000 ته ورسو د دې ټولو ته خپل خپل ویلیو میلاو شو. خو ګورئ الف له ویلیو ورکړي 1 بیا له څه ورکړي 2 جیم له 3 دلته 4 5 6 7 8 9 10. 10 ته راورسېدو باقي 20 30 40 50 60 70 80 90 او قاب څه شوه 100 او بیا ګورئ 200 300 400 د سی ویلیو څه شوه 500 د خې 600 د زال 700 بیا خو څه 12 800 د زوی ویلیو 900 او د غین ویلیو 1000. نو د غین ویلیو څه ده 1000 شوه. تاسو چې زده کوئ تاسو داسې زده کوئ ابجد هو هوتوي کلمه او بیا صافس قرشد سخز دوزه. اوس که تاسو ته مثال په تور باندې راشي په وایو کې په انټرویو وغیره کې چې مثال په تور باندې د دلنظیر د کاظم خان د مرګ تاریخ شو، نو تاسو دا اول خو دا په یاد ورټکئ، یاد کړئ، لږ زحمت وکړئ، لږ کړاو تېر کړئ، دا زده کړئ. نو بیا د اولني حرف د ویلیو زده کوئ. ګوره دلته کې د الف ویلیو سره په ابجد کې د ویلیو د 1 نو باقي به شمار د هی ویلیو سره 1 2 3 4 د ویلیو د 5 د هی ویلیو 5 ته د 5 نو 6 7 د هی ویلیو سره 8 د کاپ ویلیو سره 20 ته نو 30 40 50 د زده کوئ. په دې کې د سین ویلیو سره د سین ویلیو زما په خیال باندې 60 ته نو چې دا اولنی د زده کې 60 د قاف ویلیو سره دلته 100 ده، دلته کې د سی ویلیو سره دا وګورئ دلته 500 ده، دلته کې د زواد ویلیو سره زواد ویلیو ده 800. نو تاسو دا اولنی زده کې لکه مثال په تور باندې ماته د قاف یو ځای کې راغلی، یو ځای کې قاف لفظ استعمال شوی دی یا فی استعمال شوی دی. مثلا چې ورګه د قاف په کوم ځای کې راځي، مثلا چې قاف خو ورګه بس کې راځي ابجد هو هوتوي قرشد نو د قاف ویلیو سره 100 ده. نو پرس کې ماته د ری ویلیو ځای کې راغله، نو چې د ری ویلیو راغله غر نو د غین ویلیو سره د غین ویلیو 1000 ده. او ری رااله نو ری په کوم ځای کې ده ری ده په قرشد د قاف ویلیو سره نو د ری ماته اتوماتیک وریم شو ولنه زده کړم قاف ویلیو ده 100 نو د ری ویلیو اتوماتیک قرشد نو قاف نه بعد ری ده نو د ری ویلیو اتوماتیک 200 نو دا ماته ویل دي دا ولنه به زده کو د باقي په خپل بیا د حساب باندې معلومو چې مثال په تور باندې د قاف ویلیو 100 ده نو د ری ویلیو اتوماتیک 200 د شین ویلیو 300 ده او د سی ویلیو 400 په دې طریقه باندې ماته ویل دي. ټیک ده د تی ویلیو. نو په دې طریقه باندې موږ تاریخونه راځي شو سره تاریخي حوالو ته او مختلفو کسان دي دا وی دغه وګورئ د وجود په حساب باندې تاریخي وفات تاریخي پیدایش د وی عمرونه دا وی پوره نمونه. اوس راځو په دې باندې مختلف مثالونه حل کوو کنه.
لکه مثال په تور باندې د کاظم خان شیدا د دیوان په حاشیه کې چې دغه د وفات یو کابلی څوک کابلی دی هغه د وفات تاریخ په ابجدو کې لیکلی دی درس بدن یې گویا زلو په سینه کې دلنظیر د کاظم خان د مرګ تاریخ شو نو دلنظیر د کاظم خان د مرګ تاریخ شو د دې نه به موږ راوباسو چې دی په کوم تاریخ باندې دی وفات شوی دی چې د هغه د مرګ تاریخ شوی دلته به وګورو دلنظیر لفظ ته چې وګورو دا جوړ دی د دال نه د لام نه د نون نه د زوی نه د یې نه او د ری نه د دال ویلیو ته وګوره دلته نه به دال ویلیو راولوي اسانه طریقه ده ابجد 1 2 3 4 د دې ویلیو سره د دې ویلیو د 4 د لام ویلیو سره کلمن د لام ویلیو د کاف ویلیو 20 شو د لام ویلیو اتوماتیک څومره شو 30 د دې ویلیو 30 نو دا به جمع کړو د سره 30 دا به جمع کوو ټول ها دلنظیر به جمع کوو نو نون پاتې شو د نون ویلیو سره 20 30 40 50 د ویلیو سره 50 50 شو بیا دا نون مو شو زوی پاتې شو د زوی ویلیو سره 12 د زوی ویلیو دا دلته وګورئ 900 800 دا 900 د ویلیو شو 900 او بیا یې پاتې شو نو د یې ویلیو سره په هوتوي کې د یې ویلیو 8 د هی ویلیو 8 ته دا 9 او د یې ویلیو سره دا شو 10 او ری پاتې شو نو خرشت دا ده قاف 100 شو نو د ری ویلیو سره شو اتوماتیک 200 شو 200 اوس به ټول جمع وکړي د زیروګان جمع کردن راځي 0 3 और 5 8 और 1 9 9 راځي 5 6 7 8 9 और 9 और 2 9 10 11 1100 और 4 پکې مونږ یې کړل دا 4 نو دا براشي 1100 4 دا به 1194 تقریبا راشي غالبا چې 1192 د کسر وزي که زه غلط شوی نیم په دې کې خو طریقې هم دغه ده که زه په دې کیلکولیشن غلط شوم بخښنه غواړم خو طریقې هم دغه رنګ په دې طریقه باندې وکولای شي یا موږ وایو په سلګو کې کله چې افغان مري نو افغان مري الف ویلیو جمع د فی ویلیو جمع د غین ویلیو جمع د الف ویلیو جمع د نون میم ری او ی دا ویلیوګان چې جمع کړي دنه بروزي افغان مري یا پرس کبل یو شاعر د زمانه په دې وخت هغه حواله زنه شوم ورکول چې څوک دی خو زما د مخې نه چرته تیر شو سن د هجر غرو سره د کانی تر کم تر د دینه با تاریخي وفات د پیدایش د تاریخ په څنګه وروسو سن د هجر غرو دا شاعر چې په کوم تاریخ باندې وفات ته یا پیدا شوی دی نو سن د هجر غرو غر سنو کوم سنو مو سن 2012 سن 2013 نو سن د هجر غرو غر سن شو او د هجری کال غرو یعنی هجری کال کې سن چې دی هغه غرو او سر د کانی دی کم ترو د کانی سر څه دی د کانی سر چې دی لکه د کانی لفظ چې مونږ لیکو حرف نه د کاپ نه شروع کیږي د کاپ ویلې وګوره د غر نه من پیکو اول د غر ویلې وګورو چې د غر قیمت څومره دی نو د غین ویلې څومره ده په 12 کې د غین ویلې دا 1000 او د ری ویلې څومره ده په قرشت کې وګورئ د ری ویلې د 200 نو دا ټوټل شو 1200 سن د هجر غرو هجری کال غر شو او سر د کانی ته کم ترو په کانی د کاپ نه شروع کیږي نو کاپ پتی من به د کاپ ویلیو څه ده کلمن د کاپ د لام د کاپ ویلیو د 20 پتی من پیکو دا براشي تقریبا د 1200 نه چې 20 لري شي دا به څومره شي 1180 هجری د پیدایش یا د شاعر د وفات نیټه ټول مثالونه دا رنګ دي اوس پر شو د ټولو یو مهم او بل یو اگزامپل ته چې هغه زیات مشهور دی د علي خان بابا چې کوم نوم دی پای کې اختلاف دی چې علي خان بابا خپل نوم علي احمد دی او علي احمد خان دی او علي خان دی نو علي خان چې دی په خپل دیوان کې هغه خبره په خپل کړې ده دې ته موږ داخلي شهادت په ډېر مضبوط شهادت لکه علي خان بابا وایي چې معمم ده 900 د اسم لا یو کم دی کدووار ورل لام لاړ نو د خپل نوم بیان کړ چې زما نوم داري نوم مثله معمم ده 900 د اسم لا یو کم دی کدووار ورل لام لاړ نو موږ به ولته جمع کوم دی وای معمم ده 900 د اسم زما د اسم معمم چې د څومره ده د ښکاری 900 د اسم معمم ده 900 د اسم ما 700 ولیکو 900 د اسم لا یو کم دی یو بیا هم کم دی نو ون به سره جمع کو
لا یو کم دی یو مو سره جمع کو اکمې پوره شو که دوه وارې ورله لام لاړ که دوه پیرې ورله لام لاړ شي نو بیا هم پکې یو کم دی نو هغه یو به سره جمع کو او لام به ورله دوه پیرې بوزو لا یو کم دی یو پکې بیا هم کړی مطلب دا سره جمع دی که دوه وارې ورله لام لاړ که دا لام ورله دوه پیرې لاړ شي د لام ویلیو سره 30 ده دوه وارې ورله لام بوزو 30 او بیا جمع 30 دی وایي چې مومه د وسو د اسم لا یو کم دی که دوه وارې ورله لام لاړ که دوه پیرې وسره لام جمع کو نو یو پکې بیا هم کم دی نو یو به مو سره ایډ کړو د دې نه به راوځي تاریخ 730 60 او 761 د تاریخي پیدا دغه د نوم دی ساري د نوم د حروف یو دغه وی کې ودا 761 اوس د علي خان نه روبس چې د علي خان نه دغه نوم څه جوړیږي د 761 جوړیږي کنه علي خان دا شو علي خان جوړ دی د عین نه د لام نه د ی نه د خ نه او د نون نه چې خو ګورئ د عین ویلیو څه ده دا به وګورئ په صحفظ کې د دې ویلیو دا 60 د سین ویلیو 60 شو د اتوماتیک 70 شو د دې ویلیو شو 70 د لام ویلیو سره دا موږ وختي وی کلمن د لام ویلیو د 30 او د ی ویلیو سره هوتوي 8 9 10 د ی ویلیو دا 10 د خ ویلیو سره سخز 500 د دې ویلیو 600 د نون ویلیو سره د نون ویلیو تاسو ګورئ کلمن د دې ویلیو دا 50 یعنی 50 اوس دا ټول تاسو جمع کړئ ګورئ 70 جمع 30 جمع 10 جمع 600 جمع 50 دا زیروګان شو 5 6 7 8 9 او 9 ورسته 9 10 11 12 13 14 15 16 دنه راځي 16 یک دلته راځي او دنه جوړ شو تقریبا 7 0 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 یک دلته نو تقریبا د 761 یا 760 مروي سره دا یو د ډیر نږدې دي کنه نو تقریبا 760 یا 761 نو دا د علي خان بابا خپل نوم دی اوس دوی یو شعر دی زما خیال تقویم الحق کاکا خیل دی او هر څوک چې دی غالبا چې تقویم الحق کاکا خیل دی هغه د دیوان په مقدمه کې وایي چې دا یو شعر راغستی دی چې زړه به ستا سوری کېدو علي احمده چې مدام و تیره غشو ته سپر دی نو علي احمد نه چې مونږ کله دغه راوباسو علي احمده نو د هغې نه بیا د 760 یا 761 دا نه جوړېږي علي احمد نو دې ته وګورئ د عین ویلو جمع کې د لام د دې نه دا ویلو ډېر زیاته بدل راځي لکه 790 کې دا نه راځي دا 800 ته یا اوړي یا ډېر کم پاتې کېږي نو علي خان پوره نوم چې دی نو هغه علي خان دی ټیک ټاک نو زما خیال چې دا تر دې پورې دا کار کافي دی بیا دا ویلو ډېر زیاته لینتي کېږي خو دارنګ یو دغه چې دی د په تاریخ مرصع کې افضل خان خټک د عبدالقادر خان خټک تاریخي پیدایش چې دی هغه راغستی دی هغه څه داسې دی چې عین است و با و دال و الف لام و قاف الف دال است و را و خا و الف نون مراد بست مطلب دا چې عین است وی لیکلي دلته عین است و با و دال مطلب دا چې عین است وی عین دی عین و با بيشوا ودال يعني عبد عين است وبا ودال وألف لام وقاف ألف وألف لام وقاف وألف أبي وجد دال است ورا وخا دال اس ورا وخا والف نون مراد بس مطلب مراد پوره شو نو دنه جوړیږي عبدالقادر خان نوم او دا چې کله موږ جمع کو د عین ویلو د ب د دال الف لام قاف الف دال ر خ ی او نون نو دنه زما خیال چې جوړیږي 1063 هجری 1033 مساده اگزامپل دي که پکې صحیح نو انور زیب لاله خصوصا په کمنټ کې ویل شي او نور څوک کوم دا ویډیو ګوري دا غوړي د پاره مخه ده والسلام